ویډیو خو به تاسې کتلي خو که نه مو کتلي دا بیا یې وګورئ. د راشد خان ویډیو دا چې د لوبې نه وروسته په شارجه کې چا جوړه کړې ده او په سوشل میډیا یې خپره کړې ده چې پکې راشد خان را روان دی. کرکټ بورډ سی او هم پکې ښکاره کېږي، نصیب خان، دیوندر کمار او نور خلک هم لیدل کېږي چې بیا نصیب خان د راشد خان راتاویږي او ډېر سخت غوسه دی. په غوسه کې ورته څه وایي هغه هم ورپسې راځي او راشد خان ته همداسې بېرته روانېږي. دغه ویډیو چې دا په شارجه کې د لوبې وروسته د افغانستان او د بنگلادیش له لوبې وروسته جوړه شوې ده او په سوشل میډیا کې په ځانګړې توګه په فیسبوک کې اوس ډېره زیاته ښکته پورته کېږي. د دغه ویډیو په اړه باندې ډېر نظرونه په سوشل میډیا کې هم راغلي دي، خو چې د دې حقیقت څه دی او اصل خبرې څه ده هغه درته زه په دې ویډیو کې وایم. خو هغې نه مخکې هغه نظرونو باندې خبرې کوو چې د دغه ویډیو په اړه ویل شوي دي. لومړۍ خبره خو دا وه چې خلکو ویلو چې د رحمت شاه په اړه باندې ځینو مینوالو څه خبرې کړې وي په ګراوند کې، هلته په میدان کې هغه ته څه خبرې کړې وي او خلک ورته ویل کېدل چې په دې غوسه و چې هغه څنګه داسې زره وټ شوی دی. نو په دې باندې راشد خان غوسه او نصیب خان ته ویل چې سکیورټي کسانو ته ووایه چې یاره دا ولې دا مینوال داسې کوي. خو دا خبره بالکل صحیح نه ده. ځینې کسانو لیکلي چې راشد خان دیوندر کمار ته چې مبصر دی د افغانستان په نړیوالو لوبو کې هر ځل هغه کمنټري کوي هغه ته غوسه و، هغه ته څه خبرې کړې وي. نو نصیب خان ورپسې راغی او بیا هغه ته ولاړ. دا خبره هم صحیح نه ده. ځینې خلکو دا هم لیکلي دي چې د دغه چې دی د سی او کوم کس چې دی کوم ټیک ټاکر کس چې دی هغه له راشد خان سره مرکه کوله، هغه غوښتل چې له راشد خان سره مرکه وکړي او د سی او په اړه د راشد خان نه ځینې صفتونه ووایي. خو راشد خان له هغې نه انکار کړی او بیا په هغه خبره باندې غوسه و. خو دا خبره هم صحیح نه ده. اصل خبره چې ده هغه دا ده کومه چې ما ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې وکړله چې په خپله په دغه ټیم سره هلته تللی و، لوبډلې سره په شارجه کې و، هغه نه چې کوم معلومات ما ترلاسه کړه د هغې معلوماتو تر مخه د راشد خان ورور چې و هغه میدان کې و او کله چې لوبه ختمه شوله لوبې نه وروسته هغه غوښتل چې میدان ته دننه ورشي. خو د سی او کوم کس چې و د میدان مسؤل و په دوبۍ کې هغه دغه میدان مسؤل و، هغه د راشد خان ورور ته اجازه نه وه ورکړې چې میدان ته دننه ورشي. نو وروسته راشد خان ورغلی دی په خپله او کس ته ویلي چې دا زما ورور دی دا را پرېږده. بیا هم د سی او دغه کس چې دی د راشد خان په خوله هم اجازه نه ده ورکړې وه، د هغه ورور چې دی د راشد خان ورور هغې میدان ته نه دی پرېښی. نو دغه خبرې راشد خان ډېر زیات غوسه کړی و او همدغه خبره وه چې د هغه په غوسه کې چې کومې خبرې کولې هغه د بل چا په اړه نه وي بلکې هغه سی او ته وي چې مخامخ سی او ته لګیا و او په غوسه کې ورته دغه خپله غوسې ورته څرګندوله چې څنګه چل دی زما ورور دی هغه په دروازه باندې درول کېږي. او دا هم ډېره بده خبره ده. راشد خان دی چې نن د افغانستان نوم د کرکټ په میدان کې په داسې یو ځای کې یادېږي. د افغانستان تر ټولو مشهور لوبغاړی، تر ټولو نوموتی نومیالی لوبغاړی راشد خان دی. په میدان کې تاسو به ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي، ټیک ټاکران او ډېر داسې خلک چې دي هغه ویډیوګانې راغلي دي چې په میدان کې ګرځي او د ټراپۍ سره عکسونه اخلي او د لوبغاړو سره لګیا دي، ویډیوګانې جوړوي، کیسې کوي. نور داسې ډېر کسان چې هغه لوبغالي ته ورځي د واسطو یا د دې کرکټ بورډ د مسؤلینو ملګري انډیوالان هغه ګرځي په لوبغالي کې په میدان کې او دغه کې د لوبغاړو سره ویډیوګانې جوړوي، عکسونه اخلي. خو راشد خان چې دی د راشد خان ورور چې دی هغه ته اجازه نه ورکول کېږي، نه پرېښودل کېږي. بیا په خپله هغه ورځي او ورته وایي چې دا را پرېږده او بیا هم چې دی هغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا خو رښتیا هم ډېره بده خبره ده ځکه د راشد خان له وجې نن سبا دا کرکټ دومره دی. ډېر خلک به وایي چې یوازې راشد خان نه دی، ډېر لوبغاړي نور هم دي، خو دا دی چې هر لوبغاړی خپل ځای لري، خپل اهمیت لري او د دې نه سترګې نه شي پټېدی چې راشد خان چې دی هغه د هغه غوندې لوبغاړی به په نږدې وختونو کې بل را پیدا نه شي په افغانستان کې. نو شخصا زه خپله په دې باندې ډېر زیات خفه شوم او کله چې دغه معلومات ما ترلاسه کړه نو پکار نه ده چې داسې د لوبغاړو سره داسې چلند وشي. همدغه وجه وه چې راشد خان غوسه و او سی او ته غوسه و. ما چې څومره معلومات ترلاسه کړل
او ما ته چې کوم معلومات راغله. هیله ده چې دغه ویډیو چې په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي د هغې په اړه کره معلومات ترلاسه کړي وي. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. الله پامان.